الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان و عزیزانو الله رب العزت د کائنات د تخلیق نه بعد چې کله انسان پیدا کړی دی نو انسان ته الله رب العزت د ټولو عظیم نعمت ایمان ورکړی دی اوس دې ایمان سره الله رب العزت هر انسان ته عقل ورکړی دی عقل ځنې انسانانو باندې الله رب العزت خپل فضل او کرم کړی دی د ایمان دولت ورکړی دلته کې اوس مسله راځي انسانان خطول دي مسلمانان خطول دي دلته کې ځنې خلق دي چې هغه د دین اسلام سره وابسته دي او بعض خلق داسې دي چې هغه هر فیصله په خپل عقل باندې کوي په دین اسلام سره چې کوم وابسته خلق دي هغه دیندار خلق شو او چې کوم خلق د عقل خواندان دی هر یو سیز د عقل نه د هغې فیصله کوي هغه د خبرې فیصله کوي یره دا عالم دی دا مولانا دی دا مفتی دی دا ملا دی یہ ملا لوگ دی دې ته ګوري چې یره دا ډېر فضول خلک دی دا ډېر بیکاره خلک او دا د پاکستان نه د پوره دنیا د ابد نواله دې د پخوانه دا خبر را روانه او که ظاهره خبر را باندې او کې ټول د شیطان پیروکاران دي ټول د شیطان پیروکاران دي انسان د خبره دا اچي چې بیت ته الله رب العزت عقل لرکړي ته د عقل نه ولې سوچ نه کې نو ټیک ته الله تعالی عقل درکړي په هغه ځای کې تا عقل باندې ته سوچ کې چې کله تا الله رب العزت کوم ځای کې دوه حکم درکړي چې یا دا حکم معنا یا دا معنا دا نه چې د خپل عقل لته د خپل اساس غلوا دا درته نه دی ویلي چې د خپل ځان نه فیصله کوه
الله رب العزت چې کله انسان ته عقل ورکړ نو عقل الله رب العزت هر یو انسان ته ورکړی دی او سره شعور هم ورکړی دی شعور سره چې دا انسان وخت تیری دغه دومره شعور پکار دی چې د رب العالمین وپیژني او کچری دی وایي چې زه په عقل باندې پوره یم دا علماء د ځان نه لګیا دي هغه یو کس ما سره لګیا زموږ د مخ ویره چې استاد وي تاسو راټای زده کوي به کومه په خوي بعض خلک وګی دا چې علم الله سے ان مفتیوں سے باتیں مت پوچھا کرو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے نو ما ورته ورګه تاسو خپل وکړو نو ما ورته نو عیسائی مذهب پتا ته پتا ده چې دین اسلام په وحدانیت باندې په توحید باندې قائل دی منی ویاو عیسائی مذهب چې په تسلیث په عقاید باندې په دریو خدایانو په عقاید باندې هغه بنیاد داغي جوړ دی په تسلیث په عقاید باندې اول الله دوی مریم درې عیسی درې خدایان هغه مني بیا په هغه کې تقسیم دوه تقسیم دو دي عیسایان نصارا وتویل کی عربی کې تو لګزان ته دي ارتوډکس ځان ته دي هغه باندې چا سونه چې یره دا عیسایان داسې دي باقي دا هغه وګوره اصل مسلمانان خو دا دي وایي دا ټول د لارې چې خسته کوي د سوق د شیطان په دنیا کې نن هم داسې خلک موجود دي چې د شیطان عبادت کوي د شیطان په دنیا کې نن داسې خلک هم موجود دي چې د قبر د پاسه سي ورته ودريږي عبادت کوي د مړ عبادت کوي آتش پرس خلری خبره چور ته عبادت کو ونه ته عبادت کو غر ته عبادت کو بت ته عبادت دا عام خبرې دي څوک پکې ماران ته عبادت کوي پای باندې چا سونه وي همیشه که څوک راضي نو په دین اسلام باندې راتاويږي او دس دې ځای کې ورکوي چې ان الله کو ان الله کو ان الله کو ان علماء او په داسې استهزاء باندې په داسې طریقې باندې په داسې الفاظ چوناو په داسې انتخاب سره کوي چې څنګه د مغربي قوتونو خواهشات وي ټول د هغې په خواهشات او د هغې په تمدن باندې او د هغې په پالیسو باندې چلي حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي عن قریب زما په امت کې به یو داسې زمانہ راشي چې د دین اسلام نه به خلک نفرت کوي صحابه دې تاسو کې د الله رسول د دین اسلام نه به خلک نفرت ونه کوي د دین اسلام نه به خلک ځکه نفرت کوي چې د دنیا مال معیشت عیش عشرت دولت ثروت د بو سر راشي ځان ته ډېر اوچت سړی وي عالم ته په سپک نظر ګوري دین ته په سپک نظر ګوري قرآن ته په سپک نظر ګوري نما تا وګورو چې تکلیف را باندې راشي قرآن راوالو خیر چې قرآن په ختم وکړي څه چلې لکه بیماری ده څه چلې قرآن کوړته کډه راوړي ختم استاد کوړته کډه راوړو د پاره دا ختم یا استاد بیماری د پاره صرف ختم راغله دې قرآن باندې عمل کول ضروري پدې باندې دا په خپل ژوند کې د دې قرآن پدې باندې عمل کول او دا په ژوند کې راوستل ضروري ماته د دین نظام تصویر ورته یو غلام جوړ کړ دې غلام کله دین پېښوای ک امامي ک عالمي هغه ته والله نن سبا زمانہ کې تدخل خلق د غلام په نظر ګوري کتلې مې ما سره په معاشره کې فیس ټو فیس ملاقات کی او خبره سکی ویره چې د دین اسلام زموږ ټول د مليانو برباد کما ورته ښا د مليانو راوړل د دین د ځان نه راوړل دین اسلام چې چا راوړل دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل دی سورې چې راځي دای وارثین او کڅوک په دې باندې عمل کوي هر یو انسان هر یو عالم پر ورځ قیامت باندې رب العالمین ته جواب دی دا نه چې تب استاغه په ځای باندې ودرېږي تب وته جواب ورکړي د جنازې د فرضیت به وته پته نه د روزې د فرضیت به وته پته نه دا به وته پته نه چې په جنازه کې څو فرض دي په اودس کې څو فرض دي په غسل کې څو فرض دي راځي تنقیب په عالم باندې کوي
راضی تنقید په حافظ باندې کوي، راضی تنقید په قرآن باندې کوي. لکه تاسو کې تا ته دوره دیول چا درکړی چې ته راضی په قرآن باندې تنقید ټیک ته دا په قرآن باندې تنقید وکړو ته مسلمان پاتې شو. عالم خو زه ټیک ته تا په عالم تنقید وټول عالمان خراب دي ستا په نسبت ولې ته په پندت په خبرو چلی ته به د ځان لپاره د ګردوارې نه پندت راولي یا به ته ځان لره د عیسایانو د چرچ نه به ځان ته پوپ راولي چې ته د مسلمانانو په معاشره کې ناستې ته داسې کنوینسنګ کې ته د هغوی داسې لیډنګ کې چې ته د خلک د علماو نه متنفره کې نو ستا آیا د بچو مستقبل به څنګه جوړېږي؟ یا خو به بچي به سره خپل کار کوي چاته به پیسې ورکړي چې زما د پلار نیکه جنازه وکړو دا پیسې واله موږ سره ټیم نشته بس داسې وخت باندې را روان دی یاد ساتئ او کېږي به هم داسې او روان هم دي چې کوم بچي دپاره تا په وړوکوالي کې خپل حسرتونه خپل دردونه خپل تکلیفونه خپل دغه کړي دي راجمع کړي دي هر څه دي ځان ته زخم کړي دي خو بچي ته دې تکلیف نه دی ورکړی او ته لوی شوي او تا سره بچی چې سوره هم تکالیف او سوره مصیبتونه د درکې ستا په زړه به څه تېرېږي همدغه رنګې چې تا سره د دنیا مال او دولت او ثروت او دغه راغی تر الټه راپاسې دی او ټول تنقید په دین او اسلام باندې که ته روشن خیاله یې نو په دین اسلام کې روشن خیالي نه چلېږي په قبر کې روشن خیالي نه چلېږي الله مخې ته د روشن خیالي نه چلېږي دا هر څه د ځان سره سنبال وساته څه چې حدیث کې راغلي څه چې په قرآن کې راغلي څه چې الله رسول بیانېږي کړه دي ټوي کمرې که تباه کېږي که مړ کېږي که مردارېږي دا به بیانېږي د الله کلام به په هر صورت بیانېږي د الله د کلام د آیات په هر ځای کې ګرځي که تا ته پې تکلیف وي که تا ته پې هر څه وي دا به بیانېږي نن سبا یو څو ټکي زده کړي دي تجزیه کار پلانګې تجزیه کار فلانې کالم نګار ته په دې کالم او په دې تجزیو باندې ځان د خدای نه خلاصې ته خدای په دې تجزیو دپاره د دې کالمونو دپاره دنیا ته رالېږلی چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د آیانو سره د هغوی د قانون سره د هغوی د قرآن سره هغوی د حدیث سره ټوکې شروع کړه او افسوس په دې خبر راځي چې زما ته یو څو ټکي زده کړو یو څو ټکي زده کړو نو ما ته به مفتي سره هم په جخ کې ورځو عالم سره هم په جخ کې ورځو نو آیا په دې معاشره کې داسې کانسپټ یا داسې خلق او داسې لیول والا خلق هم نشته ورته یار چې دا څه کوي که د میډیکل لحاظ سره څوک ډاکټر سره باعث کوي نو خلک ورته مړه غلی شه سړیه ډاکټر صاحب سره دا ته صحیح ورته لګیا باس مباحثه کې تا ته عقل شته خو ایم بی بی اس دی که څوک جج سره باس مباحثه کې خلک ورته غلی شه مړه خو جج دی تا نه زیات قانون باندې هغه پوهېږي که څوک د دنیوي قانون یا د صحیح ورته قاضي سره څوک باس کوي نو ورته غلی شه مړه ته سیوا قانون باندې خو هغه تا نه پوهېږي ته څه شي یا انجینیر سره څوک باس کوي ورته چې زیات تا نه زیات صحیح ورته هغه کورسونه ډیپلومې کړي تاسې کړي دي مړه هسې ځان نه باسونه کوي خو افسوس چې ټول خلک تاوشي راتاوشي راشي په عالم باندې خپل بړاس وباسي د نن ورځې پورې یو کس چاته دا ونه وایي چې یاره ته عالم سره باس کوې تا سره څومره علم دی ته مفسد سره باس کوې تا سره څومره علم دی رب یقین کو هغه ورځ مې یو کس ته صحیح ورته د میراث مسله بیان کوو چې استاد ما سره خو دا ما ته خو د دې پته نه وه مې ټول عمر د ما سره اختلافات کړي دي ما سره باس مباحثې کړي دي دې به دې راته تپوس کړی وه چې د خور حصه خورم د مور حصه خورم دا خو په دین اسلام کې راغلی ولې خوري ویره چې دې ما ته پته نه وه مې دې ته پته نه وه د دې ته پته ده چې ملا به به څنګه خپې وې د دې ته پته ده چې عالم له به څنګه خپې وې د دې ته پته ده چې قرآن چې څوک د قرآن خدمت کوي هغه ته په لاره کې څنګه رکاوټ جوړېږي صرف د دې ته پته ده دوستانو عزیزانو که نن مسلمان تبرګې چلی نو ځان یې په خپله حقو باندې په خپله چلی چېرته کافر نه راځي عیسایي نه راځي هندو نه راځي چې ستا د دین اسلام اساس باندې
ستا د دین اسلام رهنما مړ کی چرته کافر یا عیسائی ملیدل چې راغلی عالم مړ کړي چرته دین اسلام چرته کافر ملیدل چې راغلی ایسی ورته مدرسې اله کې اوچت کړي د ځمکې لري راچولي همدک مسلمان دی چې راغلی د خپل مسلمان رور باندې نه ناخته دی موږ د خواري او زاري کو چې خلکو خدای او رسول ته وګوري خلکو کې یو شي خل د ځان نه د دنیا د تعصب د دنیا د جنگ جګړې د ځان نه وباسي یو څو پیسې د سرالي یا تجزیه‌کار شي یا قلم نگار شي نو ځان لبي ته خدای خپل جواب ورکړي موږ پرې د خپل کار ته پرې ده تاسو سره دومره طاقت نشي چې ته خپل د فرضي اعمالو سي ورته جواب خپل رب ته ورکړي تک څه شوق راغلی چې زمو په کارونو کې د ځان نه غوته وي او ته بیا غینه پس دا خبرې کوي دوستانو عزیزانو نن مسلمان ځان په خپل تباہی ته خپل بند کړ لکه یو کور کې مخکې واقعا راغلی و چې یو کور کې یو ځای کې منګکانو نه کور والا ته چا مشوره ورکړه او هم به وقوفانو یره ودا منګکان اسینه ختميږي ودا سه کارو کچ پدای باندې د خور او تیل واړو او ورته ورته نو باغی باندې چې د خور او تیل اړولې دی اوري ورته کړی نو هغه منګک چې په کلی کې په کم کور ګرځیدل دی ټول کورونو ته اور ور کړی دی ټول بل نن سبا د مسلمان د حیثیت که مسلمان غلطه خبره کوي علم پسې بد ردوي علماء پسې بد ردوي قران پسې بد ردوي حدیث پسې بد ردوي ما تا وته دا نه وایي چې غلې شي مړ خپل کار وکړي وای به ځان وای ځان د اخرت مخدیوي ولا د سره نه کو لار وته سم نه خایو ولکه غړون دی په لار وته اخکاری لار وته خیا دنیوي نقصان چا کیږي لار کې تیلې نیولې چې نیت بهيږي هر سړی اور پسې आवाज د آخرت چا نقصان کیږي سو پتا आवाज نه ورکړي چې بهي دا نقصان حدیث شریف کی راضی اخیری زمانہ کې به اوداس زمانہ راشي علم بچت ختم شي صحابه دې تاسو کې د الله رسول علم مسخ ختمي ود علم دعوت به ختم شي علما باندې تاسو باندې په برکالونه کې یو کس وایي چې علم په طلب هغه کې علم شروع کړي اوس اوس نه وسکال شروع کړي څه هر یو سړی کانسپټ دا دی بچي ملوي شي سکول وایي ډیګري نیوالي جاب باندې ولګي ډیګري نیوالي جاب باندې ولګي ډیګري نیوالي جاب باندې ولګي ټیک دا کار روزګار دا خو حیوانات هم کوي هغه خپل بچو له ساروزي مازیګر راځي رزق ولا راړي او خپلو کې ورکي هغه خوب کوي او ساروزي پتا کې او هغه کې فرق هر انسان ته الله رب العزت عقل ورکړي دی د پاره چې هغه د لیول فرق وپیژني د سترګو لیول تا ته درکړي دی چې تا ته د سترګو نه پته ولګي چې د دې سیز رنگ په لیول کې به فرق دی د جبه د تدرکړې د ذایقې فرق د پته لګي خلې د تدرکړې د आवाज فرق د پته لګي وګونه چې आवाज فرق د پته لګي جسم درکړې د احوال د حالات د حرارت د موسم د احساس ته پته ولګي دا خو نه چې تا خدای عقل درکړې تعالی فیصله د خدای تعالی په عقل باندې کوا او دا وایي چې ما خدای په خپل عقل باندې دوستانو عزیزان وارز می داو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لګلې د فضل نه دی را لګلې اوس دا انسان په خپل ځان تباہی ته بوزي او بلهم تباہی ته بوزي دا د ټولو نه غټ ظالم انسان نن نسل کاله مخکې علما او سي ورته محنت شروع کړو او د الحاد او د ملحدین خلاف دیګیاو کتابونه بل محنت شروع کړو نن زما استاد د یونیورسيټي په ځوانانو کې د ملحدینو تعداد 60% نورم سیوا ملحد تاسو څه وایي تاسو پته شته چې ته چاته وایي الله باندې وير مړ الله تعالی دې دې ولي باندې چې ته رسول باندې وي ته رسول دې دې ولي باندې قران ته نازل شوی لیدل دې باندې وی هغه زمانہ چې تعالی دې وي دا الله خلاف پتا نه دلیل غواړي د رسول خلاف پتا نه دلیل غواړي د قران خلاف پتا نه دلیل غواړي اته ډیر خوشاليږي یره زب دوره سیمسټر بل بچی د پاره یونیورسيټي کې دوره سیمسټر دی دا کوي میډیکل کوي پلان کې کوي تا ته پته نشته چې هغه څه شاته کم ذهنیت کیږي
ونن راشي رسپک کې په جمعات کې په خپل بلاس په خپل امام باندې وباسي، په خپل عالم باندې وباسي، په خپل مولا باندې وباسي. دلته کې راشي خپل ځان له صفات الله خان جوړ کې د کور د خپل معاشري د خپل نزوینه خبر نه، د خپل اولاد نه خبر نه، د خپل معاشري نه خبر نه، د خپل رشتہ داري نه خبر نه، چالت کې سروان. عالم فکر کوي د ټول عالم فکر کوي، ځکه ورغلی چې عالم مرد عالم مرد. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک طرف ته متوجه شي، په خپل اولاد باندې توجه ورکړي چې دا کم بې دینۍ طرف ته روان دي، دا کمې ګمراهۍ طرف ته روان دي. رب یقینا په خدای پاک به د هر یو کس نه تپوس کوي چې مال مې درکړو کم ځای دې خرج کړو، اولاد مې درکړو څنګه تربیت یې دا نه چې سو سوټه دی ولا څنګه غستی او پیزار دی ولا څنګه غستی او خوراک سکاک ته څنګه ورکړو، لومبه تپوس بدن ادا کوي تربیت ته ولا څنګه کړو. زما د دین نه سوره خبردار کړو، رب العالمین بدن تپوس کوي. ما خبره ګورې ډېرې سپینې اکثر خلک په دې باندې خبرې شي ګورې بالکل صفا خبره. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي ورځ په قیامت چې الله رب العزت دربار کې انسان مخامخ شي، الله ته وایي چې ژوند مې درکړو، ځواني دې پس تیره کړه، مال مې درکړو کم ځای دی ولګو کم ځای دی خرج کو، اولاد مې درکړو سم تربیت یو کو سدي وته خوري او زما د لارې د دین دی وته سس خوري. ما تا خو په کور کې دا راته په دې ځان بدخکاری چې اعوذ بالله بسم الله خپل بچی ته خپل ځای قاری پسې وړي. او قاری د معاشرې د ټولو نه ذلیل ترین انسان، د ټولو نه سپک انسان موږ ته سپک نظر ګورو. ګینه یو راشي وی ګوري چې په کوم نظریه، په کوم رویه، په کوم اخلاق، په کوم باندې موږ چاته مقام کیږو. راشي ما سره کې نه یو ورځ به ته دوه. دوستانو عزیزانو داسې مکوئ، خپل حال باندې رحم وکئ، د خپل د دین د داعیانو قدر وکئ، د خپل د دین داعیانو قدر داسې نه چې ګل شمدار شم په مخامخ باندې په تواضع په اختیار باندې او لاس ټیټوړي او شاته ورپسې درې څلور کنځلې او بدې ردې او ویناګانې ورپسې وایي، داسې نه کوئ. په هره معامله کې به د هغه سپورټ کوئ، په هر ځای کې به د هغه سپورټ کوئ. که په دنیا کې ورته ځان صحیح ورته هر څور په تواضع او په دغه ورته مخې ته راشئ، دوکه افراډ کې ورسره وکئ او په شیشه ول خپې وایي ولې د قیامت دا ورځ دا لویه ورځ هسې خدای پیدا کړې ده. هغه به څه څرګندېږي وړه کې چې د څه خیرې ساتلې خدای پاک به د دالته کې صحیح ورته څه واضح کړي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باره عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.